بسم الله الرحمن الرحیم حمید و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پشتنه کړی ده چې د حجامت یعنی د بغلو او د نامه لاندې ویښتان په څومره وخت کې لازمي دي او د کومه څه د کومه ځایه پرې خریل لازمي دي او در څومره وخت چې واوړي بیا لمونځ نه سې کیږي. د نارینه او د زنانه دپاره د دواړو دپاره څه حکم دی که تفصیلي معلومات راکړي. محترمینو، تاسو په ترتیب سره دا ټولې خبرې ښه په غور سره واورئ چې په پوه سئ. اول خو د ټولو څه د مخه چې زیریناب ویښتان به د کومه ځایه څه د کومه ځایه پرې د بغلونو ویښتان خوا دې معلوم دي چې هغه یو ځای دی، بس بغلونه به صفا کوې. پاتې سوه دا در نامه لاندې به د کومه ځایه سوي، در نامه لاندې به سیده در نامه لاندې به دغه ویښتان خرول ضروري نه دي. هغه چې د مثانې کومه ځایه څه مثانه شروع کیږي د هغه ځای څه به لاندې بیا ویښتان صفا کوې، لرې کوې به، او بیا لاندې د دوبرې پورې هم چې کوم ځای ته ستا لاس رسي د خپل وس مطابق صفایي به کوې. په څومره وخت کې به یې کوې؟ افضل او مستحب دا ده چې هره هفته وسي، یعنی هره جمعه یې وکړي. په هفته کې در 40 ورځې پورې اجازت دی، که در 40 ورځې دې واړوله بیا مکروه دی، ګناهګاره. خو بیا هم لمونځ صحیح کیږي چې هر څو وخته ورسېږي لمانځه ته څه نقصان ضرر نه رسي، خو یو بل کراهت کار دې وکړي د هغه ځان ته ګناه د لمانځه ته څه اثر نه رسي. د نارینهو دپاره مستحب افضله طریقه دا ده چې په بلیډ سره په پناره سره دغه صفایي وکړي، او د زنانو دپاره افضله دا ده چې هغه پوډر استعمال، بلیډ نه کې استعمال. خو بیا هم که چیرې د یو پر ځای بل شی نارینه پوډر استعمال کړي، ښځې بلیډ پنار استعمال کړي، هم څه ستونزه او مشکل نشته. خو افضله دا دی چې نارینه بلیډ وسپینه دا شی استعمال کړي او زنانه چې دا هغه پوډر استعمال کړي. په حواله سره د آپ کے مسئلون کا حل جلد نمبر 2 صفحه نمبر 100 دا غرنګه رد محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 406 فتاوی حقانیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 415 دا غرنګه فتح الملهم جلد نمبر 1 صفحه نمبر 419. والسلام. تاسو د دینی پوښتنو ځوابونکي مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.